او رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي صحیح بخاري کې دی کلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا من غیر اسراف ولا مخیله. رسول الله صلی الله علیه وسلم خورئ سکئ اغوندئ صدقه ورکوئ خو بغیر د اسراف او د تکبر کولو ده. خوراک کې اسراف څه دی چې د یو سړي یو شي ته ضرورت نشتی او راغلی هسې مال خرابول دي. دغه شان اسراف دا دی چې دومره وخوري چې خپل بدن له نقصان ورکړي. خو په دې اسراف کې څومره خلک واقع دي که نه دي؟ نه وایي ما خوړلې ده ما خوړلې ده، دی چې کیږي ده چې وایي چې ما خوړلې ده نو حیران بشي. خبره دا نه ده چې یو سړی به راپاڅي وایي چې یاره مړه رزق د الله دی پرېږدي چې خوري. د منم دا رزق د الله دی او د کوم رب رزق چې دی هغه ده ته دا ادب کولی دی. او د رسول صلی الله علیه وسلم په ژبه یې ورته ویلي دي چې څه ځای پکې ساله پرېږده څه پکې اوبوله پرېږده. نو څه دپاره دا خوراک وکړه دا ما هغه الله ویلي ده، خېټه خبره نه ده. نو په خوراک کې مې اسراف نه دی پکار چې لا یو نیم پکې لا داسې چې خوله کې نوڼۍ پرتې او بل شی ویني لکه څوک هغه ته مې اشارې کوي ته لکه صبر دا شته خو که وتښتي چېرته بعض پکې ښه څپه ووي جامه مې ستړي شو. نو د دې د لاسه نقصانات صرف د بدن نه دي دین ته هم نقصانات دي. په سړي کې سستی پیدا کړي، د سړي طبیعت خراب شي او چې طبیعت دې خراب شو او بیمار شوې څه عبادت نه ووتې. د عبادت نه صرف ونه وتې، عبادت خو پکې اهم دی، غټ تاوان دا دی د عبادت نه ووتې، مزدورۍ نه ووتې، د غم خادۍ نه ووتې، د لوبو نه ووتې، څومره د خلکو سره د منډې نه د خلکو سره د مرستې نه د هر څه نه ته ووتې ځکه هلته ته بیمار شو طبیعت یې خراب شو. نو ځکه الله وایي اسراف مه کوئ، د الله اسراف کوونکي نه دي خوښ. ومن الأنعام حمولة وفرشا او پیدا کړي دي د څاروونه بار وړونکي او ټیټ قد والا یا چیت قد والا. دلته الله اوس د څاروو ذکر کوي، مخکې د فصل شو اوس د څاروو ذکر دی. حموله هغه څاروي ته مراد دي چې هغوی